د لوی ستر او سپېڅلي خدای په نامه د خبرونو سرچینې د مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي پوځ د یرغل ورځ د اسلامي امارت لخوا د سرو لښکرو د یلغار شپږ څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په یوې اعلامیې کې د دې تورې ورځې غندل او دا چې زیلنسکي او ټرمپ په سبا په فلوریدا کې وویني. نن شنبه د مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي پوځ د یرغل له شپږ څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. دا بشپړ خبرونه دي. له نن څخه شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1358 مریض کال د مرغومي پر شپږمه نیټه د پخواني شوروي اتحاد پوځ پر افغانستان یرغل وکړ. دغه یرغل د افغانانو له قوي غبرګون سره مخ شو چې بالاخره شوروي پوځ له لس کلن اشغال وروسته د افغانستان پرېښودلو ته اړ شو. دغه یرغل د بې شمېره افغانانو د شهادت، د میلیونونو د بې ځایه کېدو او پراخو ویجاړیو لامل شو. د پخواني شوروي د سرو لښکرو پر وړاندې د افغانانو جهاد راتلونکو نسلونو ته دا درس ورکړ چې تل د دین او هیواد د دفاع په لاره کې خپل نیکونو لاره تعقیب کړي او د هر ډول یرغل او ظلم پر وړاندې په زورتیا ودرېږي. اسلامي امارت د جدي شپږمه پر افغانستان د سرو لښکرو د یلغار شپږ څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په یوې اعلامیې کې دا یرغل یو ځل بیا غندلی او له خلکو یې غوښتي چې د خپلې خاورې د ازادۍ او استقلال د ساتنې لپاره تل چمتو واوسي. دغه راز په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې زموږ د اسلامي نظام، عقیدې، وطن، ارزښتونو او خلکو پر وړاندې شومې دسیسې او ناسمې ارادې عملي کړي. اسلامي امارت ډاډ ورکړی چې شپه او ورځ د خپلو دیني ارزښتونو، اسلامي نظام، وطن او مسلمانانو د دفاع او تحفظ لپاره خدمت او هڅو ته دوام ورکوي. بل خبر د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وایي چې د 1404 کال په لندي میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هېواد ته د 2498 بهرني وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. د یاد ادارې په وینا په یاده موده کې 1320 بهرني وګړي هېواد ته راغلي او 1188 نور له هېواد څخه وتلي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د ثبت شوي ارقامو له مخې ښکاري چې 1315 کسان له ځمکنیو بندرونو او 15 تنه نور د هوا له لارې هېواد ته راغلي چې له دې ډلې 196 تنه د هېواد د لرغونو او تاریخي سیمو د لیدنې او پاتې نور یې د کار په موخه هېواد ته راغلي دي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان کړی چې غواړي سبا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په فلوریدا کې د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسولو په موخه لیدنه وکړي. د رویټرز د راپور پر بنسټ زلنسکي د دې لیدنې په اعلان کولو سره زیاته کړې چې کولی شي چې د نوي میلادي کال له پیل وړاندې پر زیاتو مهمو مسایلو تصمیم ونیسي. زلنسکي زیاته کړې چې د اوکراین او امریکا ترمنځ د امنیتي تضمین تړون نږدې بشپړ شوی او د سولې د 20 مادو لرونکي طرحې مسوده هم 90% بشپړه شوې ده. په ورته وخت کې ټرمپ ویلي چې تر څو چې زه کولی شم تایید نه کړم زلنسکي کار نشي کولی. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخته او ښه جاري.